سلامونه وخت مو په خیر زموږ د نن خبري ساعت ته ښه راغلاست له افغان ټي وي چینل څخه. افغانستان کې سیلابونه د لوګر خوښي ولسوالۍ کې درانه زیانونه اوښتي دي. نور جزئیات په همدې ویډیو کې وګورئ. یوټیوب چینل لایک او سبسکرایب کړئ. د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو د سختو اورښتونو او سیلابونو خبر ورکړل شوی دی. دا سیلابونه تر دې دمه د یوازې د لوګر ولایت په خوښۍ ولسوالۍ او نورو سیمو کې لږ تر لږه 10 کسانه د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. راپورونه وایي خوښي ولسوالۍ کې ګڼ کسانه د خپل کورونو کې بند پاتې دي او ښایي د مرګ ژوبلې شمېر یې لا ډېر لوړ شي. د طالبانو حکومت کې د کابل امنیه قماندان ویان خالد زدران هم په خپل ټویټر کې لیکلي دي لوګر کې سیلابونه پر ملت تور تم جوړ کړی دی او انسانان پکې بند پاتې دي. هغه له مرستندویو ادارو غوښتي دي چې خپل ټیمونه سیمې ته واستوي. د طالبانو حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت ویان محمد صادق عاقب هم په خپل ټویټر کې لیکلي په ټولو خیریه بنسټونو او مؤسساتو غږ کوو چې د لوګر ځینې ولسوالۍ لکه خوښۍ، برکي، پارک مرکز او سختو سیلابونه ځپلي چې ګڼ هیوادوال یې له سختو مالي او ځاني تاوانونو سره مخ کړي دي. د خپلې همدردۍ په اساس همدا وخت دی چې په ټول توان یې مرستې ته راوړاندې شي. له دې سره باختر خبري اژانس هم لیکلی دی چې سیلابونه خوښي ولسوالۍ او د لوګر نورو سیمو کې لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې وړي دي. که چېرې زموږ یوټیوب چینل مو نوي لایک او سبسکرایب کړئ نو حتما یې لایک او سبسکرایب کړئ.